وجود می بند په بند ماتیږي، زړګی مې تا پسې خوږیږي، خدای زده چې څه به راپېښېږي او هغه خندا کوي ودیږي، زه دلګیر ناسته بې وسۍ نارې وهمه. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، عربستان مومند د کیمرامین جنید خان سره ستاسو په خدمت کې حاضر. سلامونه مې قبول کړئ. د بل اړیدوال د فارم نوی پروګرام ترتیب کړی دی او په دې کې راسره نن مېلمه دی ابوذر مومن. نو د غزل مومن خبره ټیم به په خبرو نه اخلو او ابوذر ته به خواست وکړو چې د بل اړیدوال دپاره دې څه خوښ کړي چې هغه موږ ته وړاندې کړي. ابوذر مومن صاحب، تاسو ډېره مهرباني عربستان صاحب، ستاسو او د جنید صاحب ډېره مهرباني چې موږ ته دومره قیمتي ټیم راکړو، ډېره مهرباني. د غزل نه مخکې یو دوه شعره دي چې که د مصر په بازار کې خار زانم، که د مصر په بازار کې خار زانم، څوک خبر و ابوذر چې لقمانم، او په بدن مې د ایرو ډیري پراته و، په بدن مې د ایرو ډیري پراته و، که هر څو له ذاته لال د بدخشانو. غزل دی چې د مقتل په بورجلونو تماشې دي، د مقتل په بورجلونو تماشې دي، جوړې شوي د کوپړیو نړیوي دي، او بیا د امن په نوم جنگ جوړول غواړي، بیا د امن په نوم جنگ جوړول غواړي، د اورنګ په دربارونو کې جرګې دي، بیا د امن په نوم جنگ جوړول غواړي، د اورنګ په دربارونو کې جرګې دي، او یار د یار د لاسه خاورې په سر نولي، څه بې خونده د دې دور یارانې دي، یار د یار د لاسه خاورې په سر نولي، څه بې خونده د دې دور یارانې دي، او چې په حق وینا یې ژبې نه خوځېږي، چې په حق وینا یې ژبې نه خوځېږي، دغه خلکو نه مزلونو کې ګیلې دي، او دغه دنګې ماڼۍ څه کړم ابوذره، دغه دنګې ماڼۍ څه کړم ابوذره، چې په وینو د خوارانو باندې سرې دي. یو بل مستوي ده په ادب کې چې مې ولیدو دلبره ستا جمال در پسې شوم، په ملا کوږ لکه د دال تا چې ورکړلو شنو سترګو لکه اجل زمانې درته خویونه کړل بدل، چې سپین مخ دې را څرګند کړو له نقاب لکه ښکاري چې چمن کې یو ګلاب، تا چې واخیست د ګودر په لور قدم، ما راوویستو له جیبه خپل قلم، اوس مې اوښکې دواړو سترګو نه بهیږي، د چا یاد مې په زړګي باندې ورېږي، هغه تږي چې وستا د ملاقات ابوذر هغه ښکلې شوه وفات. او بل غزل به ته ووایم چې پیدا شوی په ژړا یم، رالوی شوی په غوغا یم، د دوزخ د اور خشاک یم، که خوراک د اژدها یم، که لمبو کې سوځېدل وي نو بیا څه لره پیدا یم، که لمبو کې سوځېدل وي نو بیا څه لره پیدا یم، ستا له دره چېرته لاړ شم نابلده زه ګدا یم، خاریه به کړم روښانه خیر که یو موټی رڼا یم، ګناهونو کې مې لاس دی تا ته هم لاس په دعا یم، ځای که نه وینم جنت کې ستا د رحم په سودا یم، ځای که نه وینم جنت کې ستا د رحم په سودا یم، او دعوې نه کړم ابوذره زه لا چڼی نه مولا یم، دعوې نه کړم ابوذره زه لا چڼی نه مولا یم. او یو بل معرا نظم دی چې زه او سپوږمۍ، سحر وختي له کعبې غږ راوشو، ویلې دا چې مونځ قضا شو درنه، ما دې ونې سترګې موږې ویل مې چې لا سپوږمۍ خو مې په سر ولاړه، او اخیره کې به ته دغه ټپیزه وکړمه چې وجود مې بند په بند ماتیږي، زړګی مې تا پسې خوږیږي، خدای زده چې څه به راپېښېږي، او هغه خندا کوي ودیږي، زه دلګیر ناسته بې وسۍ نارې وهمه، او زه دلګیر ناسته بې وسۍ نارې وهمه. کتونکو، پروګرام کامیابي ستاسو لاس کې ده، کمنټ به پې تاسو کوئ، پازیټیو کمنټ به وکئ او زموږ حوصله هم جګه کوئ. ابوذر مومن ته مو واورېد، امید لرم چې دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. اجازت غواړم د کیمرامین جنید خان سره عربستان مومن، فی امان الله.